ممتاز اورکزي یو دوه بیته دي هغه وایي پښتانه به سو لښکر به سو غلیمه پښتانه به سو لښکر به سو غلیمه ستا به وباسو دا کبر له دماغه چې په موږ پورې دنیا خندوي خدای ګو ته به ګور سې ته به قبر د هغو سې کالا باغه چې په موږ پورې دنیا خندوي خدای ګو ته به قبر د هغو سې کالا باغه رحمت الله منیب ته بلنه ورکوم چې راسي خپل لرلي سره سر شریک رحمت الله منیب دا یو بیت ده کتنا مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا کتنا مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا جیسی پانی سی پانی پر پانی لکھنا او کیسه د مینې څومره سخته ده اوس څه ولیکم دا ژباړه ده کیسه د مینې څومره سخته ده اوس څه ولیکم څنګه اوبو کې په اوبو باندې اوبو ولیکم نو خو ما اصلي اردو ما زده نه وه هغه شاعر نه خبر څوک و کیدای شي هغه سمه ویلی وی غم به درته جوړ کړي هم به ویر په توره شپه کې مه باسه له ښکلو نه تصویر په توره شپه کې غم به درته جوړ کړي هم به ویر په توره شپه کې مه باسه له ښکلو نه تصویر په توره شپه کې اواز د قلقلو یې تر زمینه پورې رسي زاڼې چې روانې شي او میر په توره شپه کې او سر او مال یې دواړه په خطر کې شي منیبه سر او مال یې دواړه په خطر کې شي منیبه ګرځي په کوڅو کې چې فقیر په توره شپه کې او ازمایښت دی امتحان دی اوس به څه کړم ازمایښت دی امتحان روان دی اوس به څه کړم او په دا خړه ځمکه ځای د سکون نشته برختی نشم اسمان دی اوس به څه کړم په دا خړه ځمکه ځای د سکون نشته برختی نشم اسمان دی اوس به څه کړم د وخت پیښو ته مننه د وخت پیښو ته مې سر په زنګون یخی د وخت پیښو ته مې سر په زنګون یخی په سوچونو مې وجدان دی اوس به څه کړم او سرکوبي د دواړو خواو ته حیران یم سرکوبي د دواړو خواو ته حیران یم یو مې تن او بل مې ځان دی اوس به څه کړم او دغه دواړه مې د خپل وجود حسي دي دغه دواړه مې د خپل وجود حسي دي یوه مې ګوته بل دندان دی اوس به څه کړم د ازغیو پکې ښه پرورش کیږي د ازغیو پکې ښه پرورش کیږي بې ګلونو مو ګلدان دی اوس به څه کړم په سرلي کې مو ګلونه ټول خزان شو په سرلي کې مو ګلونه ټول خزان شو بدل شوی مو باغوان دی اوس به څه کړم او د دا دوو مقابله به څنګه وشي د دا دوو مقابله به څنګه وشي یو ویده دی بل روان دی اوس به څه کړم او رقیبانو یې له جرړو ژوند خراب کړ رقیبانو یې له جرړو ژوند خراب کړ که ګلاب دی که ریحان دی اوس به څه کړم او په دیدن یې د لمرګلي غوندې خوښ وم په دیدن یې د لمرګلي غوندې خوښ وم چې مې سترګو نه پنهان دی اوس به څه کړم مشکلات به یې په خپلو هڅو حل کړه مشکلات به یې په خپلو هڅو حل کړه مرور د کلي خان دی اوس به څه کړم او بیا به څنګه په اوربل شانه راکش کړي بیا به څنګه په اوربل شانه راکش کړي هدیره کې جانان دی اوس به څه کړم او پاتېدل یې ناممکنه دي منیبه پاتېدل یې ناممکنه دي منیبه پاس چې ټک لاندې سندان دی اوس به څه کړم د رحمت الله منیب صاحب یو نړۍ مننه وایي پېښور